بسم الله الحمد لله. رسول صلی الله علیه وسلم وی رأیت فی الجنة بیتا، ما په جنت کې یو کور ولیده. څنګه کور یې ولیده؟ وی ډېر ښکلی او مزیدار کور ما ولیده. رسول صلی الله علیه وسلم وی ما په جنت کې ډېر ښکلی او مزیدار کور ولیده، او دومره ښکلی و چې څه صفت به درته کومه. جنت خو هسې ښکلی دی، او چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې کور صفت کوي دا به څومره ښکلی و. دې ته ته سوچ وکړه دا به څومره ښکلی و. چې یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، دا دننه طرف دا به یې د بار نه ښکارېدو، او بار طرف به دا به د دننه نه ښکارېدو. دومره ښکلی چمک به یې کوم، سم شش محلو. دا کور د چا دپاره دی؟ ابو مالک الاشعري رضی الله عنه ورته وی یا رسول الله لمن یا رسول الله، دا د چا دپاره دی دا کور؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی دا د 3 کسانو دپاره دی. 3 کسان به دې کور ته ځي. اولنی کس هغه دی لمن اطاب الکلام، هغه سړی چې د هغه خبرې ښکلي، د هغه اخلاق ښایسته، خلکو سره په ښه شکل باندې میلاویږي، په ښه طریقه باندې جواب ورکوي، د هغه خبرې د اخلاقو نه ډکي. دا غټ صفت دی. ګوره ښکلي خبرې، په ښه طریقه باندې د خلکو سره تعامل کول، ښه طریقه باندې خبرې کول، دا ډېر ښکلی صفت دی چې الله چاله ورکړي. نو دغه ځای ته به د ښکلو خبرو والا خلک ځي، ځکه دا ښکلی ځای دی، دا مزیدار ځای دی. مزیدار خلک، صفا خلک، پاک خلک به دغه ځای ته ځي. او دویم هغه خلک دي چې و اطعم الطعام، خلکو له خوراک ورکوي، په خلکو باندې خرچې کوي، صدقې کوي، په خلکو غریبانانو باندې، پریوتو خلکو سره مدد کوي، د هغوی لاس رانیسي. داسې خلک به دغه ځای ته الله سبحانه وتعالی بوځي. او دریم هغه کسان چې هغه وقام باللیل والناس نیام، چې د شپې راپاڅېږي او ټول خلک ودی، او دا د الله مخې ته یک یوازې ولاړي، او د رب نه دعاګانې غواړي، د رب نه جنت غواړي، د رب رحمت غواړي، ویرجو رحمت ربي. داسې خلک به الله سبحانه وتعالی دغه ځای ته بوځي. دا صفتونه به څنګه راځي؟ په ځان کې به څنګه دا صفتونه راولي؟ کوشش به کې چې دا صفتونه په ځان کې راولي. دا په هر چا کې نه وي، د انسان په طبیعت کې دا پراته نه وي داسې چې ستا په طبیعت کې به پراته، او ته خپل طبیعت او د مزاج مطابق به ښه کارونه کې، ته به ښکلې خبرې کې، ته به د شپې مونځ ته په خپل عادت باسې. نه، دا به ته عادت جوړی. هغه خلک وایي چې عادت نه ورکېږي، عادت بلکل ورکېږي. د رب په مدد باندې ته به کوشش کې، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله سبحانه وتعالی وایي چې څوک کوشش کوي ما ته د راتلو، د رانږدې کېدو، زه د هغې دپاره لارې کولاوم او لارې ورته اسانوم. نو چې کله ته کوشش کوې چې رب ته ځان ورسې، جنت ته ځان ورسې، اوچتو مرتبو ته ځان ورسې، نو ته به کوشش کې، سعی به کې، بار بار به کوشش کې، او ته به راپرېوځي. خپله محاوله کوشش به نه بندې څو پورې چې ته خپل هغه هدف او ټارګېټ ته ورسېږي.